زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، علما د تفسیر وایي چې کوم د قرآن شریف د معنی او د تشریع علما دي چې هغې ته د تفسیر علما وایي. نو علماء تفسیر وایي چې د قرآن شریف خو مضامین ډیر زیات دي، خو په قرآن کې درې اهم مضامین دي چې ټول قرآن د دقې درې واړو مضامینو د لاندې روان دی. یو ته وایي توحید باری تعالی، یعنی الله رب العالمین په ذات کې، په صفاتو کې، په علم کې، په تصرف کې، په قدرت کې او په طاقت کې یو دی، او په دې باندې الله رب العالمین مختلف دلائل چې زه یو یم د دې د وجې مختلف دلائل په الله بیان کړي دي، څه مثالونه الله بیان کړي دي. نو یو د توحید باری تعالی نه خبره کوي او دا ستا په ذهن کې کینی چې د دې تمام کائنات مالک صرف الله رب العالمین دی. یو مضمون په قرآن کې اهم دا دی. دویم نمبر د قرآن اهم مضمون هغه اثبات د رسالت دی، یعنی د پیغمبرانو نبوت او پیغمبری، او بیا خصوصا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او نبوت او خاتم النبیین چې الله په د نبوت هغه خاتمه کړې ده. نو اثبات د رسول الله د رسالت دا دویم نمبر اهم مضمون دی د قرآن. نورم ډیر دی، ګوره یوازې دا نه ویم، خدا هغه اهم راته یادو. او دریم نمبر د قرآن شریف اهم مضمون څه شی دی؟ هغه د قیامت ورځ ده. د قیامت ورځ به تا ته بیانوي چې موږ په دې دنیا کې الله را لېږلي یو، نو د امتحان په طور باندې را لېږلي یو، او قدم په قدم د انسان او خصوصا د مسلمان امتحان دی. او دا الله قرآن کې ویلي دي چې تاسو ما داسې نه پیدا کړو چې بس په خولې باندې وایي چې صرف عمل نه موږ ایمان راوړی دی. نه، ته به قدم په قدم ازمایل کېږي، پتا به امتحانات وي. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله وی زما امتحان علم چې څوک رښتونکي دي او څوک دروغجن دي. دا امتحان به الله وی ظالم. اوس چې امتحان واغشتي شي د هغې بیا موږ وایو د نتیجه ریزلټ. نو زمونږ او ستاسو د دنیا امتحان چالو دی او ریزلټ په الله په قیامت کې راکوي. کم سړی کامیاب دی هغه له به ریزلټ چې کم کامیاب دی په ښي لاس په ورکړي زه کامیاب دی، او چې کم ناکام دی هغه له به په ګس ورکړي الله دې وساتي هغه ناکام دی. نو دا د ریزلټ دا ورځ د قیامت ورځ دا لازمه ده. او د دغې قیامت باره کې قرآن شریف ډک دی، مختلف ځایونو کې د قیامت بیان، مختلف ځایونو کې، او د قیامت هغه سخت او د قیامت د ورځې هغه کیفیت، دا ټول قرآن د دې نه ډک دی. بلکې زه به دا ووایم چې په قرآن شریف کې بعضې صورتونه مستقل د قیامت په نوم دي، لکه یو پکې صورت قیامه په یو کم دیرشمه کې مستقل نوم دی د هغې د قیامت ورځ د هغې نوم دی. او رسول الله مبارک به هم د دې ډېر بیان کو، او دومره بیان به یې کو چې یو ځلې په ږیره مبارکه کې سپین ویښته ښکاره شو. نو صحابو ته تپوس وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ږیره کې د سپین ویښته راوختل. او دا زموږ د تفسیر علما وایي او د تاریخ علما وایي، او بعض علما خصوصا جلال الدین سیوطي په خصائص الکبرا کې لیکلي دي چې تقریبا د نبی علیه السلام په ږیره مبارکه کې یا 19 یا 18 ویښته سپین. نو حضرت ابوبکر صدیق ته تپوس وکړو یا رسول الله ویښته دې سپین شو؟ وی او مختلف روایت دی. یو روایت پکې دا دی وی زه صورت نبا
صورت غاشیی صورت انفطار بوډا کړم دی صورتونو بوډا کړم نو تفسیر علما وی چې دی کې څه چل دی چې نبی علیہ السلام دی صورتونو بوډا کړ دی کې د قرآن دی صورتونو کې د قیامت دروازې بیان شوی دی نو نبی علیہ السلام به د دې بیان ډیر زیات کو کفارو ته څه به وی وی یسألون عن لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرين على ان نسوي بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر اے الله وی فاذا برق البصر د قیامت ورځ چې راشي کنه ویم راته چې د قیامت ورځ به څنګه وي نو د خلکو دا سترګې به بټې روزي فاذا برق البصر سترګې به بټې روزي وخسف القمر د سپومې دا رڼا به ختم شي وجمع الشمس والقمر ما ته وګورئ وروڼو دا کوم چې ماهر فلکیات دي دا فلک دا کائنات چې څنګه روان دي نور په خپل مدار کې سپومې په خپل مدار کې ځمکه په خپل مدار کې دا به موږ پخوا په دې ساینس کې وي دا په خپلو مدارونو کې روان دي بعضې وخت څه چلو شي په دې ځمکه د دې ځمکې په سپوږمۍ باندې سوري راشي نو سپوږمۍ تندر ونیسي د دې نور د دې ځمکې باندې سوري راشي نو نور تندر ونیسي دا صرف سوري وي او کچری بالفرض و تقدیر په دې مدارونو کې لږ شانم کمی بیشي راغی د ویښته باره کې د ویښته عمره نور لږ مخکې شو یا رستو شو یا ټکراو راغی نظام کائنات په درهم برهمي دا ستا دا سیزدانان وی الله وی وجمع الشمس والقمر د قیامت ورځ داسې ده چې دا انور او دا سپوږمۍ به زه یو ځای کم کائنات په دړې وړي شي الله وی د دې ځای کې بل ځای کې الله وی اذا السماء انشقت اسمان به وشلیږي دا د قیامت الله هغه هولاکی بیانوي هغه ګبرادغۍ بیانوي د اسمان به وشلیږي اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتصرت دا کوم ستوري چې دي دا به دړې وړي شي و اذا البحار فجرت دا دریابونه دي دا به اور والي دا رونو ګورې قرآن دی قرآن دریابونه به اور والي و اذا القبور بعثرت خلق به د قبرونو نه روزي علمت نفس ما قدمت و اخرت هر یو نفس به په دې باندې دغه شي چې ما څه کړي دي مخکې او وروستو ما څه کړي دا بل ځای کې الله څه وایي اذا الشمس کوورت دا انور به لکه څنګه موږ دا پټکې راتاو کړي دي دا انور به داسې راتاو شي و اذا النجوم انکدرت سوري به دړې وړي شي و اذا العشار عطلت لس میاشتیزې اوښکې به خپل بچي وغورځي بل ځای کې الله وایي القارعه ما القارعه وما ادراک ما القارعه ټنګېدلې ورځ تا ته څه پته لګي ټنګېدلې ورځ څنګه ده اوبه جړقېږي دا کائنات یوم یکون الناس کالفراش المبثوث اوبه ویني دا خلق په شان د پتنګانو په شان کو تاسو خیال کړي دا باران د خصوصا د په شکال دا باران وشي او دا رڼا جوړه شي دا بلپونه اورنګزیب استاد نو د دې بلب نه دا پتنګان داسې ګډوډ رواني یوم یکون الناس کالفراش المبثوث دا خلق به دقه شان یو الغو به وي وتكون الجبال كالعهن المنفوش او دا غرونه ته وي چې دا مضبوط دي دا اوسپنې په اثر نه کوي الله وی دقه غرونه به د قیامت په ورځ زرې کوي الله اکبر اذا زلزلت الارض زلزالها دا ټول قرآن دی وروڼو یو زلزله به راځي دا ځمکه به الله اجړه کوي او زلزله به څنګه وي الله اکبر یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع ذات كل حمل حملها
وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. ما ته وګورئ ورونو، الله وی هغه د قیامت دروازې نه ویریږي. کومه یرز؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، چې څومره ښځې دي او حملدارې دي، پریګننټ دي، دا به ټول خپل بچي وغورځوي. او تذهل كل مرضعة عما ارضعت. او یې ما ته وګورئ، دا ماشوم دا بچی مور او پلار ته ډیر ګرانی، ما ته وګورئ ډیر ګرانی. خو چې کله دا پیدا بچی له ورکوي کنه، دغه وخت کې د ماشوم او د مور چې کم محبت دی د مور د ماشوم سره، هغه چاته پته لګي چې چا بچی دی. نو یو ښځې به خپل بچی تی ته اچولي او چې د قیامت دغه راشي د ځانه به یې اوشو کوي. الله وایي وترى الناس سکارا، ته به دا خلک مدهوش یې په نشه کې به ویني. الله وایي کله یو دیوال او کله بل دیوال او ډغرې، خدای دې موږ او تاسو نشو نه وساتي. خو چې دا نشه کله سړی خصوصا دا شراب او دا خطرناکه نشه وکړي، نو کله یو دیوال وي او کله بل دیوال وي. الله وایي دقه شان به دا خلک نشه وي، خو وما هم بسکارا، دا به نشه نه وي، ولکن عذاب الله شدید. دا الله عذاب او دا الله د دې ورځې سخته دومره ده چې خلک به ټول مدهوشه پراته وي. خدای دې موږ ته اسانه کړي. بل ځای الله رب العالمین وایي دا وره فاذا جاءت الصاخه، یو مضبوط آواز بوشي. دا غوږونه دي، د غوږونو پردې به ونشلېږي. الله وایي د زړونو پردې به الله وشلي. فاذا جاءت الصاخه، نو یوم یفر المرء من اخیه، رور به د رور نه تښتي. الله وایي و امه و ابیه، بچی به د مور نه تښتي او مور به د بچي نه تښتي. زوی به د پلار نه تښتي او پلار به د زوی نه تښتي. دا څه چل دی؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر یو انسان به نن دې خبرې بې پروا کړي چې خدای ما سره به څه کېږي. نو دا ټول د قرآن بیان دی د قیامت. نو ما ته وګورئ، زه خپلې خبرې له راځم. دا د قیامت بیان به رسول الله مبارک دی کفارو ته کو چې ګورې د قیامت ورځ را روانه ده، دې ته تیاری وکړې. او بار بار قرآن شریف استاد ما ته نمونه خوش هغه ما ته 80 او 100 آیاته بیان کړل. نو ټول قرآن د دې نه ډک دی. نو چې دا خبرې به د مکې دي خلکو ته کېدي چې دا قیامت را روان دی، نو د مکې مشرکین به رسول الله مبارک لرالل او ورته به وي یسألونک عن الساعه، دا قیامت کله دی؟ یسألونک عن الساعه ایان مرساها. دا په قرآن شریف کې مختلفو ځای دا ستا دا قیامت په کله وي، دا به ورته د ټوکو په دغه وي. یسألک الناس عن الساعه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو جواب او هغه جواب به رسول الله مبارک نه ورکو. الله به ورته ته ورته داسې ووایه قل انما علمها عند الله، د قیامت علم دا الله سره دی، ما سره نشته. یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتهاها. الله ته د دې پته لګي د قیامت علم الله رب العالمین پیغمبر له نه دی ورکړی. یو څو علم دی، اوس د الله رب العالمین علم محیط دی، د هر څه علم الله سره دی. خو بعضې څیزونه داسې الله کولی چې د هغې علم یې چا هم نه دی ورکړی، حتی پیغمبر ته هم د هغې علم نشته. ګینې د دې قیامت باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابو سره ناست دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی دی کہ یو کس راغی چې یو کس راغی تک سپینې جامې یې چولې دي او تک تور ویښتې دي او موږ کې څوک هم دا سړی پیژني نه او پیژنو یې نه او د سفر هغه اثر هم پې نشته، موږ یې نه پیژنو خو د سفر هغه اثر هم پې نشته. نو خدای موږ یې پیژنو نه او مسافر هم نه دی، ځکه د سفر هغه اثر پې د سره شته نه. تکې سپینې پاکې جامې. ګوره یو ځای ته چې یو سړي ځي، دا خو اوس مزلونه آسان شو،
هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور کې خدا سي سفرونه نو هغه په سورلو پوخانو پیادو نو ظاهره خبره ده چې یو سړی د بل ځای نه راشي نو خامخا هغه اثر به پې وي دوړې به پې وي جامې به یې خیرې نه وي صحابه وي جامې دومره سپینې دي چې زمونږ دا سترګې برېښي ویښته دومره تور دي چې زمونږ هغه سترګې ورته حیرانې دي نه پوهېږو خدایه څوک دی وی راغلی رسول الله مبارک ته مخامخ کېناسته او دا خپلې کونډې د رسول الله مبارک کونډو سره ولګولې او دا کم مېلمه چې راغلي د رسول الله ته وی مل ایمان و ایمان څه شی دی نو رسول الله ورته ایمان بیان کړ چې ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر ولقدر خیره وشره دی ورته وی نو چې دا چاته سوال کړو چې ایمان څه ته وی نو دی ورته وی صدقته یا رسول الله بالکل صحیح دی وی نو عمر رضی الله تعالی عنہ وی حیران شو سوال هم دې کوي او بیا ورته ټیک دی وی بیا ورته چې مل اسلام او اسلام څه شی دی نو رسول الله مبارک ورته وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وتحج البيت من استطاع اليه سبيلا اسلام دی ته وی چې تو چې اشهد ان لا اله الا الله منځ روزه حج زکات وغیرہ و یا رسول الله سید وی بیا حیران شو چې خدایا سوال هم کوي او جواب هم داسې ورکوي وی په دریم ځل ورته وی چې یا رسول الله مل احسان احسان څه شی دی نو رسول الله مبارک ورته چې ان تعبد الله کانک تراه وی دا الله داسې عبادت کوه لکه چې تی وینې او کو ته الله نه ویني نو دا په زړه کې وایي چې الله میا ایني دې ته وایي احسان وی یا رسول الله صحیح دی وی څلورم سوال مې دا دی چې متی الساعه قیامت کله دی نو رسول الله مبارک ورته وی چې تا د دې قیامت تپوس ما نه وکړه که نه نو تپوس کوونکي او جواب کوونکي په دې مسله کې یو شان برابر دي دوانو ته پته نه لګي نه تا ته د قیامت پته لګي او نه ما ته لګي وی خیر دا تپوسونه یې وکړل وی بیا دا سړی لاړ وی چې لاړ نو رسول الله مبارک صحابو ته مخ راواړو چې سړی مو پیژنده وی راته وی چې یا رسول الله سړی خو مو نه پیژنده دا څوک وی دا حضرت جبریل علیه السلام او تاسو له تعلیم درکړه ایمان یې راته وښو اسلام یې راته وښو احسان یې راته وښو د قیامت باره کې تپوس وکړه چې قیامت کله دی نو تا ورته وی چې سوال کوونکي او جواب کوونکي په دې کې برابر دي نه تا ته د قیامت پته لګي او نه ماته لګي نو د قیامت پته چاته هم نه لګي چې قیامت کله دی نو پنځه خبرې داسې دي چې د دې خبرو پیغمبر ته پته نه لګي خمس لا يعلمهن الا الله پنځه څیزونه دي چې د دې دا پیغمبر او چاته د سیوا د الله رب العالمین د پته نه لګي هغه پنځه څیزونه بیان راته کوم چا کم یو دي زمونږ د دې دین یو ډېر لوی امام دی امام مالک رحمهم الله دا غنون دی او امام دارالهجره داغه تخلص دی امام دارالهجره څخه چې د هجرت مکه مدینی منوری ته هجرت کړو او د مدینی منوری سره ډیره زیاته مینه وه او مدینی منوری سره به ولې مینه دي وي دا خو د ایمان جز دی جز مدینه چې مدینه ګرځېدلې ده خو د چا ده وجه ګرځېدلې ده ګینې مدینه منوره مخکې یثرب و د بیمارو ځای و د بیمارو ځای خو چې کله ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو مدینة المنوره مدینه وی ښار ته منوره وی رڼا کوونکې د انوارو نه ډکه الله ته مدینه منوره جوړه کړه نو د امام مالک د مدینې منورې سره ډېر محبت و او ډېره زیاتې مینه وه او د هغه دا مذهب هم دی ما تاسو ته مخکې ویلو چې هغه وایي چې مکه مکرمه غوره ده که مدینه منوره غوره ده نو د هغه دا مذهب دی چې مدینه منوره غوره ده مدینه منوره لوی شان لري مدینه منوره لوی مقام لري او د هغه د دې دعوی علما څه عجیبه دلیل هم ورکوي او دا دلیل تاسو ته ما په دې تېرو جمعو کې یو ځل ویلو وی څنګه وی کو مدینه منوره الله رب العالمین ګرځولې ده مبارکه نو دی د محمد رسول الله د وجې ګرځولې ده مکه مکرمه په خپل وخت کې غوره وه
چې کله رسول الله مبارک هلته او چې کله رسول الله مبارک مدینې منورې ته راغی نو بیا مدینه منوره غوره ده او هغه مثال هم بیان کړو ډېر ښایسته مثال تاسو ته ما ویلو چې دا د جمع د مونځ د په لومبي صف کې ډېر لوی ثواب دی په لومبي صف کې د مونځ دا ډېر لوی ثواب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کو چاته د لومبي صف د مونځ ثواب میلو شو که نه نو په څلور بولي به وله راځي خو پرېږدي به نه نو ثواب یې ډېر دی خو وروڼو یو خبره ده دا ثواب د دې مصلې د وجې دی خو دا مصله دلته په حال کې پرته د لومبې صف دا دی او که دا مصله موږ د برنډې ته یوسو لکه موږ یې په اوړي کې یا په دې ژمي کې هغې انګړ ته یوسو نو چې په اوړي کې دې برنډې ته یوسو نو بیا لومبې صف هغه د برنډې هغه وګرځېده او که بیا یې موږ په ژمي کې د ماسپښینې انګړ ته یوسو نو لومبې صف بیا هغلته انګړ کې لومبې صف دی دا ولې دا د دې مصلې د برکته نو کو مدینه منوره ده او که مکه مکرمه ده چې جانان مې کوم ځای وي هلته هغه ځای مبارک دی هغلته هغه ځای غوره دی نو د هغه دا مذهب دی چې مدینه منوره غوره ده او ډېر لوی امام دی او ډېر لوی محدث تیر شوی دی ډېر لوی شان هم لري که نه یو کتاب یې لیکلو چې د دې بخاري شریف نه مخکې هغه بهترین کتابو موطا د امام مالک او حدیث یې پکې راجمع کړو او وروڼو عجیبه یو شان یې دا وره جماله چې کله دا موطا امام مالک ولیکله موطا او حدیث یې پکې راجمع کړل نو په زړه کې دا وی چې خدای پاکه زما دا کتاب به الله قبول کړي کو به نه قبول کړي ځکه اصل شی قبولیت دی یا یاد ساته ګوره اصل شی قابلیت نه دی اصل شی قبولیت دی کو ته ډیر قابلی خو چې قبول نه هیڅ شی دی کو ته ډیر نالایق خو چې الله ته قبولی ګوره ډیر لوی مقام دی نو قابلیت اصل شی نه دی اصل شی څه شی دی جماله قبولیت دی چې قبول له کله ته 2000 رکعات نفل وکا او بل خوا دې کس یو کس 2 رکعات نفل وکي ستاغه 2000 رکعات نفل کو قبول لوي اس حیثیت نشته داغه 2 رکعات مو چې الله ته قبول وي نو اصل شی قبولیت دی نو سوچ یې کو چې خدای پاکه زما دا موطا به قبول کو به قبول نه وي زما دا حدیث دا کتاب الله ته قبول کو قبول بری نو دا کتاب یې لیکلو پس په قلم باندې په خوا خو دا قلمونو دا پرنټینګونو خو نو په قلم به کتاب لیکه قرآن به په قلم باندې لیکه په صحیح باندې لیکه نو دا موطا چې کله مرتب کړه او کتابي شکل یې ته جوړ کړه په صحیح باندې ولیکه نو په زړه کې یو ناشنا خبره راله چې یاره دا قبول شوي دی او که نه دی راشه دا چل ورسره وکړه نو راغی یو دریاب ته او دا موطا یې داسې نیولې ده او هغه دریاب ته دا موطا ورویشته دا حدیث دا کتاب یو غورځو وی خدایا کو قبول شوي نه وي نو بس ته به د دې هغه صحیح دریاب سره یې بلاړه شي او که قبول شوي خدایا بچ پې کې تاسو د الله په ذات یقین وکړئ چې د دریاب نه کتاب روح کو دوله تې روانه شوه داسې الله ته قبول شوي نو دا امام مالک رحمهم الله د مدینې منورې سره ډېر محبت او ډېره زیاته مینه وه نو فرضي حج یې کړو خو نفلي حج یې نو کړی نو زړه کې به یې راغلل وي راشي یو بل حج هم وکړه عمرې له لاړ شه حج خو یو ځل فرض دی او که د دې نه علاوه څوک کوي نو بیا نفلي وي ثواب یې ډېر زیات دی او کول هم پکار دي سړی الله رب العالمین بوت لیکي بار بار بوت لیکي ډېر لوی ثواب لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تابعوا بین العمرة والحج فإنهما ينفیان من الفقر والذنوب وی پی در پی حجونه کوي عمرې کوي ځکه دې سره الله رب العالمین ګناهونه هم ختموي او غریبي هم ختموي کم سړی حجونه عمرې ډېر کوي دې به ګناهګار هم وي او دې به مالداري الله رب العالمین او ډېر لوی مقام هم لري امام مالک رحمهم الله وی یاره نفلي حج لزما خاص نه چې د مدینې منورې نه وځما او هلته بل ځای کې چېرته په لار کې وفات شم زما خو دا زړه دی چې زه په مدینه منوره کې وفات شم او دا ګورې وروڼو ډېر لوی ثواب هم لري زمونږ امام بخاري مستقل په دې باندې احادیث راوړي دي د مدینې منورې په وفات باندې او په ترمذي شریف کې حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دا زړه کې خواهش لري
چې زه دې په مدینه منوره کې وفات شم او مدفون دې شم نو د دې سړي به د قیامت په ورځ شفاعت زه کوم کوم سړی په مدینه منوره کې وفات شو د شفاعت په رسول الله مبارک کوي لوی شان لري لوی مقام لري لوی مرتبه لري نو دا مې خواهش دی چې په مدینه منوره کې مې مرګ راشي نو د دې د وجې به د مدینې منورې نه وطنه خو چې وځم نو بیا به د مدینې منورې نو او خدای پاک هغه خواهش برابر هم کړ په مدینه منوره کې ولې مرګ راغی او په مدینه منوره په جنت البقیع کې دفن شوی دی او زه هم سلوي شان او سلوي مقام لري چې دا عشق او دا محبت وی کنه دا د زړه دا طلب وی کنه نو الله رب العالمین بیا امداد هم کوي الله رب العالمین بیا مرسته هم کوي الله رب العالمین هغه دغه ورکوي امام مالک په مدینه منوره کې وفات شو کم ځای دفن دی اوپسخیږي انسان اوپسخیږي یو وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې لوڼې مبارکې دي بچې دي حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت کلثوم رضی الله تعالی عنها د یو الختت اغوی دی او بل الختت د رسول الله مبارک زوی ابراهیم دی او د دې دوانو په منځ کې د امام مالک قبر دی د امام مالک او امام نافع قبر دی الله دا خواهش پورا کړ خو وطن چې راضی به مرګ دلته کو نه نو دا به ځل کې سوچو چې خدای کو جرم وی نو زلال بشم او به زم د مدینه منوره نو یو شپه خوب ولیدا په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې خوب کې چې د کم شي په ځل کې تلوسوي کنه دا زندګۍ کې نو هغه شیز به ته خوب کې دغه کې او ډېر لوی خلکو دا کوئی ذهن او عقل خو برابر وګوري د دې لوی خلکو عقل او ذهن برابر وي ګوري دا یاد ساته زموږ استاد سره خوبونه لدي چې موږ تاسو خوب وینلو اکثر پکې کچالان وینو او اکثر پکې باټیګل خوراک وینو اخو ډېر لوی خلکو زموږ د دین یو عالم دی مجدد الفسانی رحمهم الله مجدد هغه وی خوب خو پرېدا زمونږ استاسونه په دې روز اول کې چې الله لم پیدا کړی نو آدم علیه السلام الله پیدا کړ آدم علیه السلام نو د آدم علیه السلام دا په حدیثو کې دي د آدم علیه السلام د دې شان الله رب العالمین د قیامت د ورځې پورې چې دا څومره انسانان دي دا انسانان روحونه الله پیدا کړل او څنګه پیدا کړل رسول الله مبارک وی په شان د سرو میږو دا د دې شان پیدا شو میږي نو وره انسانانو خو په شان د سرو میږو نو بیا ته الله وعده واغشتا وی الستو بربکم ز تاسو رب نیما نو ټول وته قالو بلا ته یا الله زموږ رب دا ټول موږ چې چا دا کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله او د کافرانو مو زموږ رب اوس چې په هغه وعده باندې سو کامیاب شو چې چا الله یومن او محمد رسول الله یومن هغه کامیاب دي او چې چا دا وعده ما تکړه الله اونم الته وعده کړو دلته اونم نو دا الستو بربکم وعده چوش وکنه نو موږ تاسو ته یاد نه را خو مجدد الفسانی وی چې دا کومه وعده شوې ده او زما روح سره شوې ده دا ماته یاد ده نو لوی خلک دي نو امام مالک رحمهم الله خوب کې رسول الله مبارک ولیده نو پسله کې تلوسه و چې خدای زما کله مرم نو راشوي د رسول الله مبارک نه تاسو کا چې زما څومره زندگی پاتې ده نو رسول الله مبارک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما څومره جون پاتې دي نو رسول الله مبارک وته دا پنځه کوته داسې کوي په خلی سونی په اشاره وي امام مالک چې سار را پاسې ده نو زه کې اوس تلوسې لري چې ما ته رسول الله مبارک دا پنځه کوته دا کړې غالبا 15 کاله مې پاتې دي خو بیا سوچ کوي کې دي 15 میاشتې وي بیا سوچ کوي کې دي 15 ورځې وي بیا سوچ کړالو کې دي 15 ګنټې وي یا 15 منټه وي یا 15 سکند وي تاسو شو دا خو یو مبهمه خبره پاتې شوه نو د امام مالک په دې وخت کې یو بل امام او داغنو ابن سیرین رحمهم الله او دا د خوبونو یو ډېر لوی معتبر تعبیر کوونکی زبردست تعبیرات په استل امام مالک یو خپل شاګرد وی لاړ شه او ابن سیرین د تپوسو کا
چې په مدینه منوره کې یو سړي خوب لیدلی دی او په خوب کې د رسول الله مبارک د خپل عمر او د ژوند باره کې تپوس کړی دی. رسول الله مبارک ورته دا 5 ګوتې داسې کړي دي. نو تاسو تپوس وکړئ چې د دې 5 ګوتو څه مطلب دی. سړی راغلی دی ابن سیرین لا او ابن سیرین ته وی دقه شان یو کس په مکه مدینه منور کې هغه داسې خوب لیدلی دی. هغه ته دا خوب چا لیدلی دی؟ وی یاره جي هغه وی چې زما نوم مالی. وی یاره دا وړوکې سړی خوب لیدي داسې. دا خوب چې چا لیدلی دی دا خو یو عالم دی او بیا عالمانو کې هم داسې عالم نه دی. د ده نه لویه پایې عالم په دې وخت کې په مخ د ځمکې نشته. دا داسې عالم لیدلی دی او دې وخت کې په مخ د ځمکې چې لوی عالم دی هغه امام مالک دی. لاړ شه ورته ووایه چې دا خوب خو امام مالک نه دی لیدلی. هغه واپس راغی وی امام صاحب هغه خو تو پېژندې. وی ورشه ورته ووایه چې امام مالک لیدلی دی. ابن سیرین له راغی رحمهم الله له او ورته یې وی دقه شان دا هغه لیدلي. ښځه وی ورته ووایه امام مالک ته چې رسول الله مبارک دا تا ته 5 ګوتې داسې کړې که نه نو دی تا ته داسې نه دي چې ستا 15 کاله پاتې دي یا 15 میاشتې یا 15 ورځې. دی راته دا یادې کړي دي چې 5 لا یعلمهن الا الله. هغه 15 خبرې چې د هغې علم رسول الله مبارک دوی ما سره نشته سوا د الله نه. هغه 15 خبرې څه دي؟ زما د تقریر موضوع نن دا وه. هغه 15 خبرې الله رب العالمین په قرآن کې بیان کړي دي. او زمونږ ډېر خلک په دې مغالطه کې دي چې دا الله ویني چې دا 15 خبرو سوا الله نه علاوه بل چاته پته نه لګي. نو بعضې څیزونو باندې خو موږ ته د هغې پته لګي. نو گویا دا خو د قرآن او د حدیثو ترمنځ د تضاد راغی. وروڼو په دې خبرو موږ ځان نه دي پوه کړی. کو تا ته تفسیر او د علماو نه دا خبرې زده کړې بیا به ستا په ذهن کې اشکال نه وي. هغه 15 خبرې څه دي واورئ. ان الله عنده علم الساعه. لومبی دا چې قیامت به کله وي د دې علم الله ته دی. وینزل الغیث او باران وروي الله د دې علم الله سره تاسو په یو موسه. ویعلم ما فی الارحام او د مور په دې رحمونو کې یوازې انسانان نه چې نومې ماده څیزونه دي نومې ماده چې بچي راوړي د مور په دې رحمونو کې څه شی دی. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا او 4 نمبر دا چې سبا به زه څه کار کوم او 5 نمبر وما تدری نفس بأي ارض تموت په کومه ځمکه او کله به زه مرم. دا 15 والا خبرې الله ته پته لګي. علم کلی په دې دا الله دی. اوس علم جزوي دی نو دا الله انسان له لږ ډېر ورکړی دی. لکه د قیامت علم کلی دا د چا دی؟ چاته د قیامت پته ټول وایه الله ته. خو علم جزوي الله رسول الله مبارک له داسې ورکړی دی چې د قیامت علامات یې ورته ښولي دي. شو شر دا علامات راغلل نو بیا قیامت دی. اوس قیامت کله دی دا علم کلی الله ته پته لګي. خو جزوي دا دی چې یاره کو دا راغلل نو بیا قیامت را نږدې دی. هغه 2 قسمه علامات دي. یو ته علامات اکبر وي بل ته علامات اصغر وي. یو علامات اکبر دي لوی لوی علامې دي چې هغه لس دي په حدیثو کې موجود دي. او یو علامات اصغر دي چې هغه وړي وړي دي نو هغه په زرګونو نه هغه په لکونو دي. په لکونو دي چې دا د علامې راغلې نو بس قیامت را نږدې دی. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده په دې چې زموږ څومره د احادیثو کتابونه دي نو علامات اشراط د قیامت علامو باندې مستقل بابونه قایم شوي دي په احادیثو کې چې دا د علم لکه اوس رسول الله مبارک یو ځای کې وي د قیامت یو دا وړه علامه ده چې امانت به خلک غنیمت وګڼي. امانت چې چا سری وي که نه غنیمت به یې ګڼي وي خورم بالا. او تاسو وګورئ دا خپل دغه زکات به خلک تاوان وګڼي. زکات د پلار قدر به نه کوي او د دوست قدر به کوي. دا رسول الله باقاعده په احادیثو کې ویلي دي. د مور قدر به نه کوي او د ښځې قدر به کوي. قسم په خدای دا الفاظ دي دا الفاظ دي د احادیثو. کاسیات عاریات داسې وخت را روان دي دا قیامت علامه ده چې ښځو به جامې اچولي وي او بربنډې به وي. مائلات ممیلات خلق به ځان ته مایل کوي او ځان به خلکو ته مایل کوي. تاسو ګورئ نه دا اوس
جماعتونو کې بشور او شغرب جوړ شي. دا رسول الله باقاعده په دې بابونه قائم شوي دي. اوس پرته زه کمه وایم په سوونو نه په زرګونو داسې دي چې دا رسول الله مبارک بیان کړي. نو علامې شته خو علم کلی چا سره د قیامت الله رب العالمین سره. وینزل الغیث دویم نمبر باران به څنګه وي. نو موږ اوس وایو باران به کله کیږي. اوس قرآن کې خدا نه دی راغلی چې الله دا ویلي چې باران به کله کیږي. وینزل الغیث دا باران دا چې وشي دا به فیمدمن وي کو نقصانمند وي. دا به خوشحالي راولي او کو خفګان به راولي. دا اوس الله رب العالمین ته پته لګي. ای وروڼو زه د هغې زنده دل مثال به تاسو ته بیان کړم. د دې څو ورځو مخکې د بارونو له جماله موږ به سوال کوو خدایه ټوخي دي ته به د باران وکړو. ټیک شو باران وشو هغه ټوخي او تبې لر کول څه هغه خو نور هم زیات شو دی. په هر یو کور کې پنځه شپږ بیماران دي. اوس د دې پته الله ته وه چې دا باران به خوشحالي راولي کو خفګان به راولي. ته خو د باران دپاره لګیا وي چې زه به سنوپال له لاړ شم. داسې ده لاړل مري ته خلک. اوس د دې باران به څه پته وه چې یاره هغوی به باران کې ګیریږي به او 2.5 لاکه ګاډي به ګیریږي او پکې به 200 200 څلوېښت کسان مري. دا خو چاته هم د دې باران پته نه وه. خو دا دې خلکو ته د دې باران پته وه چې دا به خوشحالي راولي او کو غنیمت راولي. دا خلک به هلته مري ته تلي دا به نو تلي. نو د باران فایده او نقصان د دې حقیقي علم چا سره دی؟ الله رب العالمین سره دی. وینزل الغیث الله ویلي. دا خو موږ دا او دویم نمبر خبره وره ته کو د باران اندازه لګې نو دا خو ما فوق الاسباب لګې. ما ته ما تحت الاسباب ولګوه. ما فوق الاسباب ته لګې. تا سره یو آله ده ته په هغې آله باندې دا کوې. نو په آله باندې خو ډېر څیزونه دا دی داسې ښکاره کېږي. ته اوس داسې ما ته وایې هلکه د دیوال نه خوا څه کېږي تاسو ته یو پته هم نه ده. خو که ته ما ته اوس دا کیمره دقلته ولګې او دلته ما ته سکرین ولګې نو په هغې باندې خو ما ته فوق الاسباب پته ولګېده که نه. ته ما ته داسې ووایه ما تحت الاسباب ووایه. نو که ته د هوا او د هواګانو دا د مونسون دا لهرونه ته په آله باندې معلومه کې چې یاره د بلوچستان نه را روان شو او په آله باندې ته وکتل چې په 3 ورځو کې به دا پېښور ته رارسي او په یو ورځ کې به 400 ته راسي. نو دا خو تا ما ته فوق الاسباب شیزونه بیان کړه. ما ته تحت الاسباب بیان کړه زه به ته ومنم. نو د باران پته وینزل الغیث چې دا باران به خوشحالي راولي کو خفګان. دا به سیلابونه راولي کو خوشحالي به راولي. دا چاته دا علم دی؟ الله ته. دریم نمبر ویعلم ما فی الارحام. دریم علم الله سره دا دی او چاته نشته چې د دې مور په دې ګېډه کې څه شی دی. اوس الله رب العالمین دلته موږ دغه یو ته خو ټیک ته ما فوق الاسباب دی یو شیز معلوم کړه په الټرساونډ دی معلوم کړه خو په اسبابو دی معلوم وکړه. تی داسې وګوره دا لاس پې کې دا دا هلک دی یا جینۍ ده دا چاته هم پته نه لګي. خو دلته یو خبره واورئ زمونږ د دې عربۍ د قیدې او د کلیې مطابق ما د پاره د استعمالېږي د غیر ذوي العقولو چاہے کې سا نه وي عقل پکې نه وي او من د څه دپاره استعمالېږي د ذوي العقولو دپاره. الله دلته دا نه دي ویلي چې ویعلم من فی الارحام په دې ګېډه کې دا څه چې دي دا نر دی کو ښځه ده. داسې الله نه دي ویلي. ویعلم ما فی الارحام په دې ګېډه کې چې دا څه دي دا څه شي دي دا خوشبخته دی او کو نیکبخته دی. دا کافر دی او کو مسلمان دی. دا شقی دی بدبخته دی او کو سعید نیکبخته دی. دا خوبصورت دی او کو دا بدصورت دی او دا نیک عمل دی او کو دا بد عمل دی. د دې علم چا سره دی؟ الله سره. خو د یو بېدبي د ماپي د یو حرامي او د یو ناکاره او د یو بد اخلاقه د زوی مور او پلار ته دا پته و چې دا دقلته دا رامي را روان دی په دې ګېډه کې به یې وجه. خو دا خو پته نه لګي که نه دا خو وروسته الله رب العالمین دا دغه وکړي. او الله د انسان د پیدایش د 50,000 کاله مخکې دا فیصله کړي. نو اصل شی ویعلم ما فی الارحام د مور په دې ګېډه کې. اوس کو ته ماته وایې علمي کلي الله سره دي علمي جزي کو ته دغه په ذریعه باندې ولګې دا خو پرېږده. شهید اسلام مولانا سجاد صاحب رحمهم الله به وي
وی پخوانۍ ښځې چې اتکړه به وي نو چې د زنانه هغې حمل ته به وکتل نو وی به چې دا هلک او دا جینۍ هسې دغه به وي چې لاندې حمل به وي دا جینۍ ده او چې لږ حلم به ببر وي هلک را روان دی کله به هغه ریشه او کله به دروش نو ما فوق الاسباب به نه ما تحت الاسباب خبرو کا د دې علم الله رب العالمین سره دی چې د مور په دې ګېډه کې دا نر دی او که ښځه ده دا نه دا نیک عمله دی او که بد عمله دی دا کافر دی او که مسلمان دی دا تور دی او که دا سپین دی دا نیکبخته دی او که دا بدبخته دی دا الله ته پته لګي او څلورم نمبر وما تدري نفس ماذا تکسب غدا سبا به زه څه کار کوم اوس کو علمي جزوي وی جماله نو سبا به تا ډېرې خبرې داسې کړي چې ګاڼې به کوم سړی لاړ شي ګاڼې سبا به ځم پېښور ته دواله به ځم لاړ شي خو علمي کلي الله سره دی فیصله به دې کړي چې سبا به ځم زموږ حاجي صاحب اورنګزېب حاجي صاحبه بلې جمعه وي زه راځمه وایي سبا به درځم او د شپې بیمار شو یاره به سبا نشم درشم اوس دا پته نه لګي چې سبا به زه څه کوم داسې تاسو ټولو ته پته چې سبا به موږ څه کوو فیصله به یو وي او به شي بل ستاسو په وهم ګمان کې به هم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت او یو انسان ته پنځم نمبر خبره ده چې یاره زه به په کومه ځمکه او کله به مرم دا چاته هم پته لګي اوس کو علمي کلي وی خو الله ته پته ده او علمي جزوي سړی په اسپتال کې پروت وي په اسپتال کې مړ شي علمي جزوي دغه وي یاره مړ شو بس اسپتال ته ولو هلته مړ شو خو علمي کلي دا صرف الله رب العالمین ته پته لګي چاته هم دا پته نه لګي چې یاره زه به په کومه ځمکه مرم او کله به مرم هسې تاسو ته وایم تاسو ته خو دقې مري والا ته دا پته وه چې موږ به مري ته ځو هلته به واورې کېږي او هلته یې زموږ مرګ لیکلی دی دا خلک به مري ته تلو کروړونه نه چې اربونه به دې ولکول چې مري ته لاړ شو هم به تلي نه ولې هلته مرګ زما لیکلی شوی مرګ له الله ویې ورته نو وروڼو د مرګ پته چاته هم نه لګي چې زه به په کومه ځمکه او کله مرم دا صرف الله رب العالمین ته پته لګي زما د خبرې مقصد دغه دی چې وروڼو موږ د دې دنیا نه به یو ځل ځو یو ځل زموږ او ستاسو تګ دی اوس دا کله دی څه ټیم دی کوم ځای دی د مرګ هېڅ پته نه لګي مرګ یقیني دی وروڼو مرګ یقیني دی او یقین ټول یې مني کوئی مسلمان دی او که کافر دی خدا مني چې مرګ یو ځل دی موږ یې عقیدتن منو کافران یې عقیدتن نه مني خو مرګ خو مني که نه چې یو ځل د دې دنیا نه تګ دی نو مرګ یقیني دی خو پته یې نه لګي چې په کوم ځای کې بګي خدایا کور کې به خو بهر به په سفر کې به او که په حضر کې به تاسو وینئ ټول زندګۍ زموږ دغه مشاهدې کېږي یو سړی به د کور نه به صحیح سلامت روان شي خو چې ماښام تپوس کوي په کټ کې مل راوړی دی نو وما تدري نفس بأي أرض تموت چاته هم دا پته نه لګي چې یاره زه به په کومه ځمکه مرم او کله به مرم او چې کوم ځای کې مرې که نه الله به د هلته حاجت پیدا کړي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړي د مرګ فیصله به الله کړې وي هلته به الله په یو ځای کې کړي هلته به الله حاجت پیدا کړي زموږ د دین یو کتاب دی په دې لومبۍ درجو کې موږ ته دا استادانو موږ د شاګردانو ته ښایو هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو ځل سلیمان علیه السلام سره خوا کې یو سړی ناست دی او ملک الموت په وله کله ناکله راته نو چې سره خوا کې یو سړی ناست دی نو دا سړی چې ناست دی نو دا ملک الموت ورته داسې بد بد ګوري سلیمان علیه السلام چې هغه ملک الموت لږ ورخوا شو دا زه دا سړی ستر دغه له راغی و یاره دا سړی راته ډېر بد بد ګورې سلیمان علیه السلام و یو کړي دا ملک الموت دی وی هله چېرته مې ته لرې لر کا نو سلیمان علیه السلام خو تابع هوا وه اوبه وې هر شی یې تابع و هوا ته حکم لا وکړه وی زه دا یوسه او دا هندوستان په پلان کې جزیره کې د غرو شاته یې وغورځوه بویې دا سړی چې دې هوا یوړه هلته چې څنګه لاړه ملک الموت ورته هلته نیغ ولاړو سلیمان علیه السلام له واپس راغی وی الله راته وی چې دا پلانکي سړی دا
هندوستان په پلان کې جزیره کې به ساواله وی زه حیران وم چې خدای پاک دنه به اوس 2-3 منټه پس زه هلته سالم دي دلته څنګه ناست دی نو ستا ته الله رب العالمین دغه کو حاجت دی ولا هلته بیدا که مرګ له الله هلته ور ورسو نو وما تدری نفس بأي ارض تموت یو نفس تم دا پته نه لګي چې زه به په کومه ځمکه مرم الله نن موږ له ژوند راکړی دی د مرګ هېڅ پته نه لګي راځئ چې د دې ژوند نه فایده والو دا ژوند په صحیح کارونو کې راولو په مونځ او اودس کې راولو د الله په اطاعت کې راولو یعنې د مرګ هېڅ پته نه لګي چې زه به په کومه ځمکه مرم دا الله دا علم ځان سره یې نو دا 15 خبرې الله رب العالمین ځان سره دغه کړي دي نور د دې نه علاوه علم کلي ټول الله سره دی دا الله علم د هر شي دی الله په دې قرآن کې وي دا زه اکثر د آیات وایم الله وی وعنده مفاتح الغیب مفاتح الغیب دادی لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها د انسان د ایمان په زیات شي الله وی ما سره دا غیب او چابیانی دي علم کلی دا علم غیب ټول الله سره دی لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر چې په دریابونو کې څه دي ای الله وي ما ته د هغې پته لګي او په دې ځمکه باندې دا موږ وایو دا ځمکه په دې ځمکه یو ایسه مخلوق دی او په سمندر کې 9 ایسې مخلوق پروت دی وایي دا یو ایسه مخلوق دی صرف 9 ایسې په سمندر کې دي ټولو الله رب العالمین ته پته لګي نو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها الله اکبر زویمه دی یو لپس تکو مگو تا سوچو که دا اللہ غلوی علم پتا بمتو لگی اللہ وی پا دی تمام کائنات کے زاکسر دا خبر کوم اللہ دا نوی چی پوت مانزو کے یا پا 400 کے یا پا مردان کے یا پا پیخور کے یا پا خیبر پختونخوا کے یا پا پاکستان کے سمر اولی دی نا اللہ وی پا دی تمام کائنات کے چی سمر اولی دی علم لا خرامون امنا دا اونو چې کمی پاڼې دی الله وی د دې پاڼو شمېره ماته معلوم دی وما تسقط من ورقه الا يعلمها نور پرېږدی نورې خبرې پرېږده وی په دې تمام کائنات کې چې د هرې اونې نه یوه پاڼه پرېوته الله وی د دقې یوې پاڼې ماته پته لګي چې پرېوته ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین پدې دا خو ځه ما ته وګوره دا خو د ځمکې د پاسه دي تم دا اونې او زه وینم الله وی په دې ځمکه کې چې کومې دانې تا وغورځولې د قاشقاش د غنم د هرې دانې شمېر الله وی ما ته معلوم نو وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو نو رونو چې الله نه څه پټېږي نه نو زمونږ او ستاسو اعمال هم دونه پټېږي نو الله اخره کې وایي ان الله علیم الخبیر ستا چې څومره اعمال دي ستا چې د زندګۍ څومره اوقات تې روان دي کو د پلار نه پټه کې د لور نه پټه کې د زوی نه ګناه پټه کې ښځه د خاوند نه ګناه پټه کې خاوند د ښځې نه ګناه پټه کې پلار د زوی نه ګناه پټه کې زوی د پلار نه ګناه پټه کې الله وی ان الله علیم خبیر تو خو به دا هر چا نه پټه کې خو زه ستا په هر عمل باندې خبردار یو بل دغه د آیات زه اکثر ویمه او دې سره به ستاسو ایمان تازه کېږي او دا لږ سوچ دغه وخت کې راولې دا کوم وخت کې چې ګناه کوې که نه وی الله دیکھ رہا ہے الله ګوري ګناه کول پرېږده زموږ په دې زړه کې وسوسې راځي انه يعلم السر واخفى زموږ په دې زړه کې وسوسې راځي اوس د وسوسو نه جماله څوک څوک خبري یو چې د چا په زړه کې راشي او بل یو الله ستاسو په دې ټولو زړونو کې به وسوسه راځي خبره به راځي خو یو ته خبر او یو ته الله خبر دی الله وی زه هغه ذات یم چې په مستقبل کې په آینده زندګۍ کې ستا په دې زړه کې به یو وسوسه راځي چې د هغې وسوسې نه لا تملی خبر د هغې وسوسې نه جواب راکې لا تلی خبر الله وی هغه وسوسه چې په مستقبل کې ستا زړه کې راځي ته ترې لا خبر دی الله وی زه د هغې وسوسې نه خبر یم
انه یعلم السر. نو د الله نه هیڅ نه پټیږي وروڼو چې موږ څنګه اعمال کوو اخلاص باندې پکار دی او چې ګناه کې بس دی ګناه په دې وخت کې صرف دا یو خبره کوه دې زړه کې راوه چې الله دیکھ رہا ہے الله دیکھ رہا ہے. یو سړی و بس د اخرې خبره کوم په دې باندې بیا دعا کوو. یو بزرګ وی الله ماله بزرګي په دې راکړه چې یو ځل ما یو ګناه اراده وکړه نو یو ګناه مې شروع کوله وی دې کې په لار کې سړي روانو نو یو ګناه مې ونه کړه زر رالم کور ته وی چې کور ته رالم وی د هغې خلکو د یارې مې ونه کړه وی ما چې زه بس زه کور به دا ګناه وکړم وی چې کور ته رالم نو کور کې مې روڼو تره زامنو دغه نو د هغوی نه مې پټه کړه وی ما چې بل خوا لاړم وی بیا خاصه کوټې ته رالم وی چې هلته لاړم وی هلته مې لور وه زوی و ښځه مې وه وی د هغوی نه م پټ چرته لاړم بره وختم نو چې کله ځان لشم نو یو ګناه مې شروع کړه نو یو عاطفي آواز راغی بس دا یو خبره دا نور تقریر موړې خو دا یو خبره نن یو ځان سره وی یو عاطفي آواز راغی چې پلانکي د خلکو مخکې دې ونه کړه بیا رالی کور ته د تربورانو مخکې دې مونه کړه وی بیا نورې کوټې ته پټ لاړې وي د ښځه او لور وي د هغوی مخکې دې مونه کړه نو یې رالی بره راوختې نو دقلته خو زم یم نو ای د الله بنده یې زما بنده زه رب یم تا د دې ټولو نه کمزوري زه وګڼم چې زما مخکې اوس کې زما مخکې کې اوس زه د دې ټولو نه کمزور یم زه د دې ټولو نه نیم کمزوري ګورې زه به دې راونیسم نو زما نیوله ان بطش ربک لشدید کله چې ګناه کوې ځان ته الله را مخکې کا چې یا الله دیکھ رہا ہے الله دیکھ رہا ہے انشاءاللہ د ګناه نه به دې زړه تور وي خدای دې دقه کیفیت زموږ او ستاسو نصیب کړي دعا کوي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي درود شریف ووایه زړه ته سکون نه میلاویږي او څه مشکلات هم نشته دا څه وجه ده څه وظیفه راله راکړه یو رشتہ دار پرون نه لاپته شوي دي دعا درخواست ښه جي زړه ته سکون نه میلاویږي او څه مشکلات هم نشته دا ولې په اعمالو کې د وزن نشته اعمال د په اخلاص نه دي اعمال په اخلاص کا خالص د الله دپاره او خصوصا د دې پېشمني په وخت کې لږ پاسه او لږ الله رب العالمین سره نظر او نیاز کوه یا الله تا زه پیدا کړی تا مال خدای جون را کړی دی څه مشکلات هم نشته زندگی دې را کړې ده او دغه وخت کې الله سره دا خبرې اترې لږې وکړه خدای ستا په ما څومره احسانات دي او ذکر او اذکار شروع کو خصوصا لا حول ولا قوة الا بالله دا ذکر شروع کا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا د یو کم سلو بیمارو علاج دی ادنا بیماری پکې هم وي دا کومه چې ستا مسله ده چې نه څه مشکلات وي نه څه دغه وي او اسم زړه خپئ د یو کم سلو بیماری د ادنا پکې دا ده چې څه مشکلات هم نه زړه خپئ الله به د لا حول ولا قوة الا بالله سره مکمل هغه ختم کړي نو دا الله ذکر کوه انشاءالله زړه ته به دې سکون راشي دا زه نه وایم دا زه نه یم چې زړه ته سکون به دې راځي بلکې دا څوک وایي الا بذکر الله تطمئن الا الله وی اعلان وره دا لا حرف تنبیه اعلان وره بذکر الله تطمئن القلوب د دنیا په دولتونو کې په موټرو کې په بنگلو کې او د دنیا په خواهشاتو کې سکون نشته بذکر الله تطمئن القلوب د زړونو اطمینان او خوشحالي چې دا د الله په ذکر کې ده د قرآن تلاوت زیات شروع کا ذکر اذکار شروع کا یو هفته پس راشوې څنګه چل دی ذکر له زیات زور ورکړه چې څومره زیات ذکر وشو دومره به د مشکلات الله حل دا وخت دی لکه په 30 جنوري باندې د شیخ زبیر جان سے مدرسه کې دستاربندي ده او دا ډېره لویه مدرسه ده په 30 جنوري د اتوار په ورځ د مولانا زبیر جان حقاني سے مدرسه کې دستاربندي ده ډېر لوی علما ورته را روان دي الله رب العالمین دې دغه دستاربندي په خیر مو کوي کوشش وکړئ لاړ شئ پکې دا وکړئ الله زموږ په حال باندې رحم وکړي زموږ ګناهونه معاف کړي خپل رحم او فضل او کرم را باندې وکړي د دنیا او د آخرت خیر هم نصیب کړي او څومره خدای پاک مشکلات دي هغه په راحت باندې بدل کړي جای مسجد
حلیم آباد ته څومره مزګزار راغلي دي د نږدې نه د لرې نه بعضې پکې د بار نه میلمانه راغلي دي الله د ټولو دا راتګ په خپل جناب کې قبول کړي او دا قدمونه خدای په تله د نیکۍ کې واچي د دواړو جهانو خیر الله زموږ د ټولو نصیب کړي الہ العالمین چا موږ ته د دعاګانو دپاره ویلي دي او د خطونو کې راغلي دي یا ما ته د ټلیفون په ذریعه باندې د مردان ذوالفقار علی شاه دی وی والدې ته مې دعا وکړه الله دې والدي عمر کې برکت واچي نور ستاسو زموږ څومره ما ته د دعاګانو دپاره ویلي او څه مشکلات هم دي الله ټول مشکلات په راحت باندې بدل کړي بیماران دپاره دعا وکړي چې الله ټولو بیماران له صحت ورکړي اکثر کورونو کې دا د تبې او د ټوخي دا بیماران دي الله دې ټولو له صحت ورکړي الله الہ العالمین د دواړو جهانو خیر نصیب کړي مردگان د اسلام څومره وفات دي الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي قرضداران د قرض نه خلاص کړي بې روزګارو له خدای د حق او حلالو روزګارونه ورکړي او د چا اولاد نه وي خدای ته ولې نیک عمل اولاد ورکړي زموږ یو جسد د مردان راغلی دی د بچو یې نوسي یې نشته الہ العالمین ته ولې نیک عمل اولاد نوسي وله ورکړي ستاسو د چا چې نه وي اولاد خدای پاکه ته ولې نیک عمل اولاد ورکړي او د چا اولادونه د خدای دا ورته نیکان عالمان صالحان لوی کړي الہ العالمین زموږ او ستاسو د دواړو جهانو خیر نصیب کړي او چا ماته د دعاګانو دپاره وي دي الله د ټولو دعاګانې په خپل جناب کې قبول او منظور کړي سنتو کې